Bismillahirrahmanirrahim. Start taralama. All programs, accessories. نن به ان شاء الله WordPad program start کوو. کله چې زه په WordPad program باندې کلیک کما ما ته WordPad program open کیږي. مخکې له دې نه چې WordPad program عملی زده کو یا عملی ور باندې کار شروع کو نو موږ باید د WordPad تعریف extensions په دې کې موجوده شیان environment دې نمونه باید زده کو. نو زه راځم نوټس ته. What is Wordpad? Wordpad څه ته وایي؟ Wordpad is a Windows program in Microsoft production which is used for formatted text editing. Wordpad د Windows program دی او د Microsoft کمپنی تولید دی. یعنی Microsoft کمپنی په Windows کې کریټ کړی دی. د څه دپاره استعمالیږي؟ فارمټډ ټیکسټ ایډیټینګ دپاره استعمالیږي. ډیزایندار خط لیکلو دپاره استعمالیږي. نوټپیډ چې و هغه ساده خط لیکلو دپاره استعمالیده. WordPad ډیزایندار خط لیکلو دپاره استعمالیږي. The extension of WordPad is RTF. RTF څه ته وایي؟ Rich Text Format. And the executable name is Write or Wordpad. WordPad extension RTF دی. یعنی کمپیوټر چې کله WordPad فایل پیژني هغه extension ته ګوري چې RTF دا د WordPad فایل دی. executable name چې دی write or WordPad. کله چې تاسو WordPad open کیږي run د لارې نه یا address toolbar د لارې نه یا task manager د لارې نه ته چې هغه new task دی هغه د لارې نه چې کله تاسو WordPad open کیږي ته به ورته write لیکي یا به ورته WordPad لیکي. ها WordPad کې کوم شیان موجود دي؟ د WordPad انټرفیس. WordPad چې کله تاسو اوپن کې تاسو ته اول داسې په نظر راځي. دې نمونه په وار سره دادي. WordPad is the consist of WordPad مشتمل دی په نمبر 1 Quick Access Toolbar QAT. دې ته وایي Quick Access Toolbar. دا د زر لاسرسي ټولبار دی. یعنی موږ کولی شو چې یو کمانډ ته زر لاسرسی ولرو. دویم ټایټل بار. دې ته وایي ټایټل بار. دلته ستا د WordPad فایل نیم لیکل شوی. فور ایگزامپل تا دا WordPad فایل په کوم نوم باندې سیف کو تا ته هماغه نیم دلته راځي. دریم کیپشن بټنز اور کنټرول بټنز. دې ته کیپشن بټن یا کنټرول بټن ورته ویلی شي چې په وار سره نمبر 1 ته مینیمایز وایي دې بټن ته. دویم میکزیمایز یا ریسټور ډاون او دریم کلوز بټن موږ سره موجود ده. دې ته وایي کلوز بټن. څلورم د WordPad بټن. د شنې بټن ته WordPad بټن ویلی شي. پنځم ټیب هوم ټیب. موږ سره کوم ټیب سلیکټ دی؟ هوم ټیب. دې ته هوم ټیب وایي او دې ته ویو ټیب وایي. بیا چې په دې ټیب کې کوم موجوده کمانډس دي دې ته وایي ریبنس. شپږم چې دی ریبن. اووم ګروپ کلیپ بورډ ګروپ. بیا ریبنس خپله کټیګورایز شوی دی. کلیپ بورډ ګروپ دې ته ویلی شي. فنټ دې ته ویلی شي. پیراګراف همداشان انزرټ او ایډیټینګ. اتم رولر دی را سره. دې ته وایي رولر یعنی خطکش. نهم سکرول بار ما سره دی یا سکرولر. لسم سټیټس بار دی. دې ته سټیټس بار وایي چې په دې کې موږ سره زوم هم شته. یولسم ورکینګ ایریا یا ډاکومنټ دی. دې ته د سپینې صفحې ته څه وایي؟ ورکینګ ایریا یا ډاکومنټ. ها WordPad به موږ څنګه اوپن کوو؟ سټارټ ته راځم. دې کې ورته WordPad لیکم. انټر ما ته به WordPad اوپن شي. یا فور ایگزامپل رایټ ورته ولیکه. رایټ تا ته به WordPad اوپن شي. رن ته راځم. رن کې ورته رایټ لیکم. ما ته به WordPad اوپن شي. یا فور ایگزامپل زه راځم ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوم ټول بار راولم. دې ځای نه هم راوستلی شي. ټاسک مینیجر ته راشي. ټاسک مینیجر نه هم راوستلی شي. یا فور ایگزامپل ته وایې که نه ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک وکړه نیو ته راشه شارټ کټ ته راشه دې کې ورته رایټ ولیکه. نیکسټ نیکسټ نیکسټ. دا ته WordPad راغی نو اتومیټیکلی ته اوپن کولی شي. یا فور ایگزامپل کمپیوټر ته رالم دې کې ورته رایټ لیکم ما ته اوپن کېږي. که تاسو غواړئ چې د WordPad نور اوپننګ میتډز هم زده کړئ تاسو نوټپیډ درس ته راشئ. نوټپیډ درس کې پوره ښودلی شوي دي او مالته به د نوټپیډ په ځای به رایټ لیکي یا به WordPad لیکي تاسو ته به WordPad اوپن کېږي. اوپننګ طریقې که ته 20 هم زده کړي 30 هم زده کړي اوپننګ طریقې مهمې نه دي بلکې په دې WordPad کې کار مهم دی.
امید لرو چې په دې تیوري باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره د ورډپیډ تیوري لیکچر ان شاء الله نیکست لیکچر کې به موږ ورډپیډ پریکټیکل شروع کوو.